سورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نن ورځ قرآن کریم د تفسیر اولنۍ ورځ ده. اولنۍ په اعتبار د عرب سره غدا مناسبت چې د 2 میاشتو کې زموږ د استادانو او شيوخو طریقه دار چې شعبان کې د قرآن تفسیر شروع کې او رمضان کې ختم کی. ان د دې اول او اخر ورځ نشته. قیامت پورې به انسان قرآن لولي او لولي به حدیث کې مرাজি اگر که سندن امام محمد ناصر الدین البانی سے باندې کلام کړي، بهترین عبادت په عبادتونو کې دا چې سړی قرآن ختم کړي او به سره شروع کړي، به ختم کړي او به شروع کړي. نو د دې اول او آخر دا به د انسان انتخاب نه کوي او نور باندې ګوته کیږي. لیکن د خپل استادانو د خپل شيوخو د منهج مطابق د شعبان اول ورځ کې د قرآن د تفسیر شروع، د رمضان آخر کې د اختتام. نن سبا د کتاب بعض اجمالی فضائل ترغیبا او تشویقا کدا ټول انسانانو پیرین د قرآن عظمت تشریحي او لوی تشریحي نو ارسب ختم شي، لیکن دا نه ختميږي. دا ډېر لوی کلام دی، د دې حکمتونه نه خلاصيږي، د دې علوم نه خلاصيږي، د دې اسرار او رازونه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: خیرکم، پتاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن زده کوي او به بل بیان کوي. څومره اوچت منقبت دې خبره وینا کوونکی نبی صلی الله علیه وسلم دی چې د ارچا په خبره کې احتمال درشته او دروغ شته، لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم ټول خبرې رښتې دي. لوی امام، بهترین مفسر د قرآن، ټول انبیاء کې اوچت انسان محمد صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې بهترین انسان هغه دی چې قرآن زده کوي او به بل تشریح کوي. دی حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم د 2 قسم انسانانو تقسیم کړي دي. یو قسم هغه انسانان دي چې قرآن لولي بیانوي، او بل قسم هغه انسانان دي چې قرآن لغوږی خودلې دي. رسول الله فرمایي بهترین هغه غوږ خودن کړي دي نه به ورس وین کړي. یو قرآن تفسیر کوي، یو هغه انسانان دي چې قرآن لناس دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې ټول مسلمانانو کې بهترین خلق دار قرآن ولادي الناس خلق،
دین ورسه بیانون کې دین ورسه هم نور خلق دله ویل شي چې مرتبه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې قران لولي او دا به خپل مهارت په قران باندې شری دی پر معنا باندې نظام پوي قیامت کې به الله د ملائکه جماعت کې روچت کی الحمدلله یو سړی د قران تفسیر لناستي ای باندې نظام پوي د بل عالم خبره لغوګ دی بل عالم دی او تفسیر ګوري دې ټول انسانانو دې ټول مخلوقات باندې مرګ راځي سبا چې قیامت کې د الله مخ له ودرېږي رسول الله فرمایي د ملائکه جماعت کې به الله روچت کی دا قرآن د وجه بل حدیث کې دا بیرازي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان قرآن لولي لیکن دله مشکل دی په دی ویلو کې ژبه پینه تاویږي فله اجران نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان له الله دوا اجر ورکي یو د لوستلو او بل د تکلیف سره بننو مې دګي چې رزما یادېږي نه دي خلک د عذر پیش کی یره قرآن زمونږ نه یادېږي نو ټیک د کوم انسانانو نه چې یادېږي ایله یو اجر دی د تعالی چې یادېږي نه تعالی دوا اجر دي نو سره ټولو نه زیات کوشش وکوا او دا وینام نبی صلی الله علیه وسلم کړی دا کله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما بشک او یقیني دی کتاب باندې الله څخه خلق وشته چې عمل پیو کېو کوم انسانان چې عمل پیونه کې مخالفت وکړي هغه الله یې سپې ذلیل کی وګوره د عزت کتاب د اوچتوالي کتاب کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې عالم شه یہ طالب العلم شاه یہ د خادم شاه د دې درې واړو نه را پدې خوابل جوړې کما کې ګور هلاک بشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي برباد بشي عالم شاه طالب شاه موږ تاسو ټول د قران طالبان یو دلیل بدايه د قل رب زدنی علما نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی فرمایي شو نبی د څه دعا وایا چې الله زما د علم زیات کا چې نبی د علم زیاتوال له ضرورت لري نو موږ خامخا لرو موږ ضرور دعاګانې د الله نه به دوه غواړو کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اقرأوا القرآن ای انسانانو قرآن ولې د قیامت په ورځ به قرآن راشي او تاسو وړاندې به سفارش به وکړي الله مخلا کله وی چې روزه هم سفارش کوي د دې روزه او د قرآن سفارش هم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله قبلي ور قرآن خو بدوي چې الله ازمار لپاره د انسان خوب قربان کړو خلکو خوبونه کول او د خوبونه پرې خودل روزه وی چې الله د ازمار لپاره قرآن اسکا نور خواهشات پرې خودلی ول نن موږ سفارش کوو د بارک د جنت رسول الله فرمایي چې سبا سفارش دی الله قبول کی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا حسد حسد نشته مگر کچرته اینو د دوه شینو کې علم د قران او بل مال یو سره د قران عالم دی هر وخت د قران تشریح کوي د تفسیر کوي نو تر حسد د سره وګ چې الله کاش سم د شي عالم دی استا ترجمانی می کوله استا قران تشریح می کوله او دا استا بندگان مور باندې پویوله دویم چې شړي الله ډیر مال ورکړي حلال هغه اخلي او د الله په بندگانو باندې خرج کوي الله کاش زمام د شمال ویل کړي شړي صبر دین او صبر قران او صبر بندگانو دا ما خرج کړي وي کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چا چې د قران یو حرف ولستو الله دلا لس نیکی ورکی لس چې مړ شي به معلومات کې دي علم دلیل السلو اوس ایمان بالغیب دی
لیکن دانو ام الف لام میم یو حرف دی الف ځان لده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لام ځان لده او میم ځان لا دیر شنه کوي صرف الف لام میم کړي کله چې سړی ډیر حروف وای دا وسمره نه کوي ډیر انتهاء زیاته حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله تعالی فرمایلی دي کوم یو انسان چې د قران په درس او تدریس کې مشغولي د الله په ذکر کې مشغولي او بل طرف باندې نور مسلمانان مختلفه دعاګانې کوي الله تعالی فرمایي چې د قران والا لدینا بهتري زید دعاګانې وجرونه ورکوما څه مطلب یو سړی قران لناستي بل طرف یو سړی لري چې په عرفات کې مینا کې مطاف کې د شپې په تهجد او قیام الليل کې ډېر کې څه دعاګانې غواړي لیکن تر دې قران درس او تدریس بن کړي دعاګانو له فارغ نه رب العالمین فرمایي چې او قران والا هغه انسان له یسمر اجر نور کړي دې اینه سوچند تعالی زیات اجر درکوم اوچت اجر درکوم هر کومه تاسو دعا چل ناراضي به چې دعاګانې کو نو توجه نه برابر لیکن د انسانان چې دعا پر چل باندې پويږي توجه برابرې من چې قران سره مینه وکړه د دې مینه د وجه نه الله اقا اجر من لراکي کوم شي الله ورکي رسول الله فرمایي چې بری کې کوم بود منبود نه وي حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم یو سینا کوم یو زړه چې کې قرآن د علم نه صحیح سني دا خو رسول الله کندر ډیران غوندري فرګال تر خپل ګندګي وغیرہ غورځي دلیل له بده چې ستاب د زړه کې ستاب د سینې کې خامخاله قرآن صحیح ثابت پرتای ایبان خپل ځان خوشاله کوي ایبان الله تعالی خوشاله کوي نتیجه دار وتا کله چې انسان د قران سره تعلق نه لري نو د انسان باندې د ابلیس د انسان باندې د کافرانو د انسان باندې د نور شینو ټول به غلبوي پس د امنس کې راګیر کړي وسوسه به ورته ولې ګډوډي کی پریشانې کی کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قیامت کې الله ر قران قاری لوي چې ولا اخري آیات سره بستا اخري زیدو دې رکیدو دی اقرا ولولا یو آیات بلولې نو یو چت بل آیات بلول بل چت بل آیات بل چت اخري آیات په چیرې شي ګرو شمول وشت منظر شو اځه تقریبا سوچ کوا دا اوچت منصب تعالی رسیدل دا سره قران د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اخري آیات سره به د انسان زی بل حدیث کې راځي وکم یو انسان چې قران زدکی به دی باندې عمل وکي قیامت کې برته مور خپل لږ چې او تاج ور بسر کړی شي چې دنیا یې دینور نوم ډیر مزیداری نو خیال له دا انسان چې خپل قران والا دی اب خپل قاری دی اب خپل قران عالم دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسان خو ډیر اوچت منقبت دی ډیر اوچت اجرونه باغ انسان الله ورکی کله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان پر ځړ کې قران لږه ورکی د انسان الله عذاب نه ورکی یو سینه دا یو ځړ دی چې قران ډیر دی قران په کې راوړي د قران لپاره پای کې سوچونه کیږي د قران د خدمت لپاره پای کې پروګرامونه جوړيږي عبد الله ابن مسعود رسول الله نقل کړي د څه زړه او د څه بدن الله سره عذاب نه ورکی دلیل په دې جهنم د اور نه بچ کېدو لپاره اساسي سبب چې بس قرآن دی سړی چې بچ کېږي بس په دې باندې کله حدیث کې راځي من احب القرآن کوم یو انسان چې د قرآن سره مینه کوي نو دار خوشاله شي د سره الله مینه وکړي سیدنا او امامنا عبد الله ابن مسعود چې دا ډېر بهترین مفسر دی هغه نقل لي چار هغه پښتنه وکړه وې موږ څنګه معلوم چې موږ سره الله مینشته او کومینه نشته فنظر الى محبتك مع القران خپل مینه قران سره ګوره کړه کستا مینه چر د قران سره الله تعالی سره مینه لري او مینه د قران سره نه قران له وخت نه ور کوي بوج غني
دا چې فارغ انسانانو عمل او کار غني یاد ساته دا الله مساسر به دشمنی ده الله به تاسو سره مینه نه لري دا د الله د مینې د مظاهری مهم سبب دی مهم شی دی کله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې باندې سره الله له نږدې کیږي دا د الله د نږدېکت اساسي سبب دی کله حدیث کې راځي نه جمع کیږي چې انسانان د الله په کور کې د الله د کورونو نه قرآن د پاره الحمدلله لکه دا مجلس دې انسان سره الله څلور معاملات کوي یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې انسانانو باندې سکینه او دلارمي څومره اطمینان الحمدلله دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بلې انسانانو باندې الله رحمت دی دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو ملګری به الله ملائکه جماعت کیه دی یو اوس دا ټول الله یې دی برا دی باندې شکر یې سره وکړ دی څلورم حدیث کې راځي کله چې دا مجلس آخر لور شيږي نو الله ملائکه لوي چې گواه شي دیږي چې څومره انسانان دي ټول ما ګناهونه معاف کړو ټول معاف کړو الحمدلله ملائکه وي اشاره دیږي خو یو انسانو چې قرآن لنو ناس ذکر لنو ناس بلکې د ذکر او قرآن سره د یو بل چاکارو هغه ناس د سره کارو دا دومره د خیر مجلس دی چې هم ته بینوانه شي غلم ما بکنه نصیب کړه نو هغه سړی چې قصدن قرآن لکینی هغه سړی چې هغه ډیر وخت ورکړي د بچوم روچت منقبتي کله کله د قرآن او سنت نه تعلیم انسان له پیشکیږي چې انسانانو وګواړي چې تاسو د ځون الله ژوند کې بس قرآن سره تعلق ساتي قرآن کې الله فرمایي دغه قرآن مثال شي لکه باران د زړه مثال شي لکه زمکا کله چې باران وشي نو اعلان د ازمه اسمه قسم شینکی ګل نه راټو کوي قرآن خو په شان د باران دی دا زړه په شان د رزمه کې دی باران پر رزمه کوي شوی ری حاصل ورکړي دی نو قرآن چې موږ ورو ناشنا عملونه زموږ صادر شي ناشنا دستور عمل جدا د وګونو عمل جدا د لاسونو عمل جدا د ژبې عمل جدا د فکر عمل جدا د زړه عمل به جدا د دماغ به جدا ټول په دې ځای کې مصرفي شی باندې الله خوشالي دلیل به دې چې انسان له کیسه ژوند الله په دې مای نصیب کوي کله سوره حجرات کې الله فرمایي هغه سوره کې دوی مقاصد دي یو دا چې د غیب علم الله لري دویم کتا سو وغاړی چې اتفاق پر خپل مابین کې تاسو راشي نو ای خلکو قرآن سره تعلق ساتي ځکه دا اتحاد کتاب دی دا خلک سادهګان دي ریونه د حکومتونو والا چې په دې باندې به اتحاد راشي او په دې باندې براشي او په دې باندې براشي ارڅ پرېدا څکه یو ملک لزاری کې او کله بل د ملک قرآن له خدمت وکا د ملک قرآن جاری کړ قرآن قانون اساسي قانون وګزو عمل ور باندې وکا خپل اتفاق راغی هغه انسانان چې ستانه خبري اخر استغفال راځي دلیل له بدی باندې جدار اتفاق کتاب دی کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ډیر عجیب آشنا فتنه به پر امت باندې راشي لکه د شپې تورتم صحابه ویل یا رسول الله ممن مخرج سړیو پر فتنونه بس باندې وځي ټیک دا عجیب فتنه لري ناشنا څومره فتنه لري اوس وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې فتنونو بچ کېدل چې کېږي نو هغه صرف او صرف پر قرآن باندې پیر قرآن سره د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ځکه قرآن متن دی حدیث نبی صلی الله علیه وسلم دا تشریح ده د دې وجه امام الحدیث البانی سے ایو حدیث هم پیش کړی دی چې قرآن باندې باغ انسان پوېږي چې هغه حدیث سره تعلق یې حدیث باندې علم لري کوم انسانانو چې دا حدیث نه کنګالي دا حدیث علم نه عاری یاد سره داخله بچرتم قرآن باندې پوې نشي دا خو لازم ملزوم دی متن دی روایت تشریح ده کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اهل القرآن اهل الله کوم انسانان چې د قرآن سره تعلق لري دا د الله تعالی اهل له دا د الله خاص خلق دي تاسو د الله اهل د الله خاص خلق هم دا تاسو دا ارشاد نبی صلی الله علیه وسلم دی اشری عادي انسان نه دی دا د الله خاص خلق لګي او بادشاہ او خاص ملګری لري
دا الله تعالی خاص خلق سوی د قرآن ولې دي قرآن له شړې کینی بس دا الله د نږدې دوستانو نه دي دا د الله خاص خلقو نه دي کله حدیث کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث معلومیږي چې دی باندې به انسان له فتنې ګناهونه معاف کړي شي کله حدیث قرآن کې الله تعالی فرمایي هو الصراط المستقیم اے انسانانو نی غلار الله اوس اکثر خلک څومره عذرونه پیش کوي د دنیا په معاملاتو کې دومره ماهری گاډه پیژنې شره دا پلانې گاډه لري پیسې پیژنې نور شایونه پیژنې د دنیا او چې کله دین له دعوت کړو یاري نو د شو منو حیران مونږه هغه مولوی شه بمنو کړی دی مولوی شه بمنو قران کې الله تعالی فرمایي چې انسانانو نی غلار چې تاسو غواړي ور باندې روان شي بس اپ قران دی قران بس راشه کنه حدیث بس راشه معاذ ابن جبل فرمایي و ان علی الحق لنورا دی حق من الله ورانای خود لیدا دا خبره غلطه را شرم نه پوي چا واورو چا خبره باندې ځم پوي معاذ ابن جبل فرمایي چې کله یو مسله د الله خبري د الله د نبی خبري پای باندې الله ورانای خود لید دې چې خبر زین نشي هر سړی بری باندې پويږي حدیث کې دام راځي هیڅ یو کور وفات نشي کا بنگلا دا کا خاور کور دے کا خیمه دا خامخا قرآن الله ور داخل کی قرآن आवाज والله ور داخل کی هر سړی بری باندې پوي دي کله قران کې الله تعالی فرمایي چې انسانانو په دې باندې خوشاله شي هو خیر مما یجمعون چې دنیا کې خلکو دنیا ځان لراجه مکړه چا یو شارع جمع کې چا بل شارع جمع کې چا منصب چا وزارتونه چا تجارتونه چا ځمېداري الله دې ټول نو ورشه چې دا قران دی ته دا را جمع کړه دې سره ځان مختکا کله حدیث کې راځي دې باندې سکینه نازلېږي او سید رضی الله عنه قرآن تلاوت کو سورې کهف اسی تړلې نو بس هغه باندې ناشنا کیفیت عارش نبی صلی الله علیه وسلم یې پوښتنه وکړه ما قرآن تلاوت کو اسمانه دادا کیفیت راتله ورته یې ته پوه شو به باندې وینا ودا هوتار قرآن تلاوت کو دا الله تعالی د خوانه سکینه او دلارامي راتله نو دلیل په دې چې کمزېږي قرآن لوستل کېږي دي خلکو من الله سکون راولي اطمینان راولي پریشانې الله ختمي څومره خلک ګډوډ دي سوکو څونو سم مسله سند ده کله دې ذکر ویلې شوی دی امام سیوطی اتقان کې لیکلي ذکر شل معناګانو باندې رسي شیخ عبد السلام صاحب تنشید الاذهان کې دا خبره جمع کړې ده الموسوعه القرآنیه کې چې دوه معناګانې د ذکر نور مشترک نو قران کې دویش معناګانو باندې الله ذکر استعمال کې په دې ټولو کې بهترین ذکر چې دا قران دی الله یې آیات کې زبتا سو یاد کم په आवाज آیات کم الله یې आवाज آیات کم عجیب الله عجیب خبره اوس موږ تاسو د جماعت کې راشو د دې ټولو ملګرو ما بین کې د الله او د الله ر کلام تذکرہ الله بدا شانس موږ تاسو د هر ملګری تذکرہ کې د ملائکه جماعت کله چې به ځان له به مسان لا یادې د نبی صلی الله علیه وسلم د ارشادات او تعلیم معلومیږي انسان له قبر عذاب په دی باندې به نه رسي سورې ملک چې کله انسان ولي دا به عام د مانځ کې ولي حکم د شي ولي احادیث کې مطلق راغلي چې کوم انسان د سورې تبارک الذی اهتمام کوي د شي انسان له الله قبر عذاب نه ور کوي څومره اوچت کتاب دی څه بځه به ان شاء الله به قبر د عذاب اثبات د قبر عذاب انسان لوړ راځي د قبر عذاب د انسان نو لري کېږي دا بیان کې د الله فضل او کرم یو سبق یې قران دی هغه کله قران کې الله ورته ډیر اوچت تجارت ویلې ده چې د دنیا تجارتونه هم دي شپشنو بس ورونه او پلارو ځامن کې نه څومره مال موګټو څومره موبایلو کوم ځای کې مال وګټو کومه طریقه تجارت ته ده الله تعالی فرمایي چې د قران والا او د شی تجارت شروع کړي چې بالکل کوټه کیږي نه خرابېږي نه ستاسو تجارت باندې کېږي چې الله نقصان راولي مال کته پورته شي کېږي تخریب شي لیکن چې کوم انسانان د قران تجارت شروع کړي د درس او تدریس ځان الله ډیرو چې تجارت دی دی باندې هیڅ وخت کې هلاکت او فنی او تبعین راځي کله قران کریم کې الله تصریح کړي په دې باندې چې انسانانو استاد رزق پراخي کې بری قران باندې
تا د رزق د پراخوالي مې لوی سبب. کله وې دا شفا ده یو مریض دی هغه ور باندې دم کې خاص کر سورې فاتحه باطنی مرزون لم شفا راکنه تزکیه کفر او شرک. هغه انسان چې مشرکی ګناګاری قران لیکن او دې قران کې دومره زور دی دا هغه مرزونه به ختم کې الله وبده کې اصلاح کوي. دا شفا د شهادت کتاب دی د فیدیو ډک کتاب دی. عمر رضی الله عنه باندې عبدالرحمن ابن عوف یو سوال وکړي ګوره دا وړي کې بچي عبد الله ابن عباس رضی سره کې نه ولې منګم واړه ما شومان لرو بیا په کار دا چې امر او یادام بارکا. عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه اویله تعالی پته شتا وینا دا قران باندې ډیر پیږي د سوره بقره د سوره نصر د آیات مبارکه امتحان واخص سورۃ بارکه ټول ملګرو په ظاهري معنا وکړه. ابن عباس وی بچي دې بارکه د سوې دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم وفات اشاره ده دا قمانه ما ماخستې څه مطلب یعنی کم سړی چې قران والا دی اگر که په اعتبار د عمر سره ډیر کشر ولې نه دین د اسلام دا ډیر چې د احترام ساتل دا بر شورا په ځای کې کینی دنه برای اخستري کیږي. د عمر رضی الله عنه د شورا خلک ټول اهل القران و هغه انسانانو چې په حدیث باندې پوهیدل. نبی صلی الله علیه وسلم د من نورستا هم د قران ولا ډیر لا ساتل لري. التبيان في آداب حملة القرآن ای کې امام نووي واجب خبره لیکلي احد کې شهیدانو شو نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو له وری قبرونه جوړ کې پراخه جوړه کې ډولي کوي درې څلور کسان یو کې دفن کېدل. لیکن پښتنه به وکړه چې په دې ملګرو په دې شهیدانو کې کوم یو د قران سره ځای تعلق او چا ورته اشاره وکړه چې داري نبی صلی الله علیه وسلم با په حق کې مخله کې خو لحد کې وړاندې کې دلیل په دې چې دنیا خو څه بلکې مر نورسم د قران والا اکرام پکار. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د درې کسانو احترام ساتل بازار الله احترام دی. یو به حامل القران جو سره القران والی د فتنو ختمېدل په دبانې کېږي دی لویل شي د الله رسي دی قران من الله خلافت دې اسمه کې مجاهدون لور کوي پریشان یو سړی چې د مسلمانانو له حکومت پر اسمه کبانه ول الله نه نصیب کړي کله براشي قران وګوره کنه ولس آداب او شرایط یې لپاره ذکر کړی دي. قران ذکر کړي د نبی سنت ذکر کړي د صحابه او تابعداري ذکر کړي علم ذکر کړي توبه ذکر کړي تشکیه ذکر کړي دا jihad ذکر کړي د بدعت نزان ساتري ذکر کړي دي استعداد عملی ذکر کړي دي مانوي ذکر کړي دي عملی مانوي درې واړه ذکر کړي دي دنیا فرسي نزان ساتل باندې ذکر کړي دي به اتفاقی نزان ساتل خاص کر د مؤمنانو صفات ځان کې پیدا کول د الله درزار پر jihad کول توحید او نیک عمل. کوم انسان چې د قران سره تعلق لري یاد ساتي د شي انسانانو لا الله په عمل باندې خلافت ورکي. ذکر مجاهد jihad هم دم دې لپاره دی چې الله پسمه کوي د الله قانون راشي. کله وې دې باندې ایمان انسان لقوي کیږي سره مؤمن دی هغه غواړي چې زما د ایمان قوي شنه بس قران سره تعلق ساته. دا سیرت کتاب دی یو سړی د نبی صلی الله علیه وسلم دا شون مطالعه کوي ګوري بس سیرت بهترین کتابه قران دی. دای سره د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث تشریح کا اول اخره پورې د رسول الله اخلاق د نبی صلی الله علیه وسلم دا شون ټول موږ له تشریح کړی دا دی باندې د الله مینه تعالی نصیب کیږي د الله محبت د الله ولایت د ابلیس سره اور باندې بچ کیږي د ابلیس سره بچ کېدو لپاره ډیر علاجونه دي لیکن قران اساسي علاج دی. سوچ قران سره تعلق ساتي کله وی شي انسانانو د اخري کثیر دي لوی خیر دی کله وی د جهنم د اور نه تاسو بچ کیږي پرې باندې رسول الله فرمایي چې کوم سرمن کې قران یا اور نسوځي کوم سینه کې چې قران ني د انسانان الله نه بوجو اورلا بهتر ذکر ورته ویلې دي د انسان پریشانی پرې باندې ختمي خاص کر سورې یوسف سورې مریم لوستل او د دې اکرام دا
قران والا اکرام دا الله اکرام اصل الله منا چې دا ډیر اوچت کلام دی رسول الله فرمایي د الله د کلام بهترواله په نور کلامونو د شی لکه ان شاء الله پر مخلوق باندې بهتر دی ته اجمالی څه فضائل درې موږ ذکر کړ ترغیبان او تشویقان سبب ان شاء الله سوره فاتحه هغه ډایرکټ شروع کیږي چې دې سورته نمونه سړي د دې سورته مرکزی مسله سره دعوا د دې سورته خلاصه سره د دې سورته د مفردات او تشریح سره د دې سورته چې هغه